د لایق زاده لایق صاحب افسانه ده. د افسانې نوم د تندرونه. ډېره ښکلې او ډېره په زړه پورې افسانه ده. په دغه هیله او په دغه امید یې در سره شریکوم چې ستاسو د خوښۍ وړ وګرځېږي. نو ستاسو پام او ستاسو توجه ورته غواړم د لایق زاده لایق صاحب افسانه تندرونه ته. د ګل مرجانې په سترګو کې ناقلاره اوښکې تلې راتلې. هغې ته نه خو د شپې د تورې تیارې احساس و او نه د موسم د ناکړدو نه خبره وه. نه یې د اسمان په برېښنا څه کار او نه ورسره د ځان فکر و. خو چې کله به یې په لرې واورینو څوکو د تندر د پرېوتو اواز واورېدو نو اسمان ته به یې د حسرت په نظر وکتل او داسې به یې محسوسه کړه لکه چې دغه تندرونه د هغې په زړه پرېوځي. هغه د خپلې خیمې نه بهر ولاړه وه. کله به چې د اسمان برېښنا د خیمو په کلي خوره شوه نو ګل مرجانې ته به خاموش او خالي کوڅې تر نظره شوې. په هر لوري چپه چوپیا خوره وه. خو د هغې روح ناکلاره و. کله به یې اسمان ته کتل او کله به یې په لنډ نظر خپلې خیمې ته کتل چې پکې د لاټین تته رڼا خوره وه. د ګل مرجانې 14 کلن زوی شین ګل د موسم نه بې پروا په ژور خوب وده، خو د هغې ماشومه لور وږمه لا هغسې ویښه وه. ګل مرجانه د څه سوچ کولو نه پس په درنو قدمونو خیمې ته راغله. په خپلې لور راټیټه شوه او په تندي یې ښکل کړه. خو د وږمې تبه لا اوس هم د کمېدو نوم لا نه اخیستو. د هغې په سترګو کې د بېوسۍ اوښکې لړۍ شوې. ځان سره پټه پټه وژړېده. هغې خپلې ماشومې لور ته څه ویل غوښتل چې بیا یې د تندر د راپرېوتو آواز واورېدو. اوښکې یې په خپل خیرن شلېدلي پیس کې وچې کړې او بیا د خیمې نه بهر راووته. اسمان ته یې وکتل او د وریځو زغلېدو سره د هغې فکرونه هم په شا وزغلېدل. هغې ته یاد شول چې سید آغا به هغه په ورکوټوالي څومره چیړله او چې کله به یې ورته د واده خبرې وکړې نو دا به وشرمېده او ورته به یې وویل چې د ماما زویه ما سره دا خبرې مه کوه، د ژوند هېڅ پته نه لګي. او بیا هغه ورځ هم راغله چې ګل مرجانه د سید آغا کور ته په سره ډولۍ کې راغله. په هغه ورځ ګل مرجانه څومره خوشحاله وه، دومره چې هغې تصور هم نه و کړی. د واده نه پس به چې سید آغا سحر وختي دفتر ته لاړو نو ګل مرجانه به ورته تر ماښامه پورې په دروازه کې ولاړه وه او چې تر څو به آغا کور ته نه و راغلی ګل مرجانې به ګوټ اوبه قدرې هم نه څښلی. آغا خصوصو ځله پوهه کړې وه چې لیونۍ زه خو په دفتر کې ډېر څه خورم وڅښم، ته ولې داسې ځان وږې تږې ساتې؟ ګل مرجانه به ورته په خندا شوه او ورته به یې وویل چې د ماما زویه تا نه بغیر مې هېڅ ته هم زړه نه کېږي. هغه به د مینې په ډکو سترګو ګل مرجانې ته وکتل او بیا به دواړه د خندا نه شنه شول. او بیا چې کله د ګل مرجانې غېږه په شین ګل ډکه شوه نو مینه نوره هم سیوا شوه. ګل مرجانې ته هغه شپه هم یاده شوه چې کله آغا سانیولې کور ته راغی او ګل مرجانې ته یې وویل چې زموږ په پاکه خاوره استعماري قواو قدم ایښودی دی، د ترور لورې اوس وطن ته د قربانۍ ضرورت دی، ته راته ووایه چې زه څه وکړم. د ګل مرجانې په سترګو کې غټې غټې اوښکې راغلې. زړې بې اختیاره غوندې ودانګل او په رپېدونکو شونډو یې هغه ته وویل د ماما زویه زه پښتنه یم، زما په رګونو کې هم د ننګیالي پلار وینه ځغلي، په دې جهاد کې ما د ځانه بېله مه ګڼه. هغه یو اوږده ساه راښکله لکه چې زړه نه یې ډېر لوی بوج سپک شوي وي. بیا یې په خپلو شونډو ژبه راښکله او په نښتې اواز کې وویل د ترور لورې ستا جدایي ډېره ګرانه ده، خو د دې نه بغیر بله لار نشته چې تا او شین ګل د نورو مهاجرو سره یو ځای پاکستان ته لاړ شئ. فکر مه کوه، زه به هم ډېر زر درشم، ډېر زر. دا یې وویل او مخ یې بل خوا واړولو. ګل مرجانې ته هغه ورځ هم یاده شوه چې سید آغا هغه یوې قافلې سره ملګری کړه. ګل مرجانې مخ په دواړو لاسونو کلک نیولی و او چې کله یې صبر جوابي شو نو په بک بک وژړېده.
قافله د کوزې پښتونخوا په لور روانه وه. سید آغا د لاس په خوځولو هغې ته په مخه ویل او ګل مرجان خپل وطن ته په آخري نظر وکتل او وړو سلګو سره یې ویل زما د پلار نیکه وطنه په خدای دې سپارم. ګل مرجانه خپل زوی شینګل سره پېښور سره نږدې یو کیمپ ته راغله. د ډېرو مینتونو او زارو نه پس ورته یوه خیمه ورکړې شوه او هغې ایله د سکون ساه واخیسته. د هجرت په 4مه میاشتې لور وشوه وږمه چې ایله د 3 کالو شوه. نو د مور نه یې د پلار پوښتنې شروع کړې، خو ګل مرجانې به هر ځل هغې له دلاسې ورکولې او د شپې به ورته د وده کېدو نه وړاندې د پلار کیسې کولې. وږمې به د مور په غېږ کې سر ایښودی او د خپل بابا په فکر کې به وده شوه. ګل مرجانې د اسمان په مخ وریځې څارلې او د ماضي د دغه یادونو په جلب کې دومره لرې تللې وه چې ځان ترې هم ورک و. د هغې په سپین مخ تودې اوښکې یو بل پسې ځغلېدې چې ناګهانه یې په اوږه چا لاس کېښودو. هغه وبوږنېده او چې په وارخطې یې مخ شاته راواړولو نو خوبولی شینګل ولاړو. ګل مرجانې زر خپلې اوښکې وچې کړې او په غرېو نیولي اواز کې وویل بچیه ته ولې ویښ شوې؟ مورې دا تپوس تا نه کومه چې په دې نیمه شپه کې ته د خیمې نه بهر په اسمانونو کې څه لټې؟ شینګل په ژور نظر مور ته وکتل. سیلۍ نور هم سیوا شوه. ګل مرجانې زوی له هېڅ ځواب ورنه کړو او په درنو قدمونو د وږمې خوا له لاړه. 10 کلنې ماشومې وږمې سترګې وغړولې. مور په تندي ښکل کا او شینګل پوهه شو چې مور مې د وږمې د تبې د لاسه سرګردانه ده. زر خپل څادر راواخیستو او چې کله د خیمې نه بهر ووتو نو مور د پلو نه راونیوه په دې نیمه شپه چېرته ځې؟ مور ترې په هیبت پوښتنه وکړه. زه ورځم چې د خور دپاره څه دوایي را پیدا کړم. شینګل ساه نیولی و. ګل مرجانې یو سوړ اسویلی وکړو. شینګل یې خپلې خوا ته رانږدې کړو او په ژړغوني اواز یې وویل چې کمکله په نیمه شپه دوایي چېرته ده؟ هغې په یو لنډ نظر وږمې ته وکتل او بیا د یو ساعت دپاره فکر یې وړه. هغې شینګل ته د ډېر سوچ نه پس وویل ته د وږمې سره کښېنه زه دا دې راځم. شینګل به څه ویل چې مور یې په شخ د خیمې نه ووته او شینګل غلی ولاړ پاتې شو. د اسمان برېښنا نوره هم سیوا شوه. د باران څاڅکي ورو سیوا کېدل او د ګل مرجانې د اسمان په برېښنا کې د خپل نامعلومه منزل لارې لټولې. هغه چې کله د مقبرې خوا ته ورسېده نو پښه نیولې شوه. هغې داسې محسوسه کړه لکه چې په اوږو باندې یو دروند اسماني بوج را پرېوتی وي. ګل مرجانې د اسمان په برېښنا کې قبرونو ته وکتل. هغې ته په قبرونو ولاړې شنې او سپینې جنډې داسې ښکاره شوې لکه چې دې پورې خاندي. هغه په یو ځای اټاله ودرېده. دغه ساعت په لرې غرونو یو بل تندر را پرېوتو او دغه تندر سره چې په قبرونو کومه رڼا خوره شوه نو ګل مرجانې پکې خپل سید آغا هم ولیدو چې سپینې جامې یې اغوستې وې او د خندا نشین د ګل مرجانې په لور را روان و. د ګل مرجانې په ټول وجود ویښته نیغ ودرېدل. چې کله به اسمان وبرېښېدو نو هغې به سید آغا هم د خندا شین لیدو او چې کله به تیاره خوره شوه نو سید آغا به په دغه تیارو کې ورک شو. څه ساعت تېر نه و چې د لاټین یوه تته شان رڼا په دغه زول کې راښکاره شوه. ګل مرجانه نور هم خوله شوه. رڼا د هغې خوا ته رانږدې راغله. هغه شینګلو په وارخطايي مور ته وویل مورې زر واپس شه په وږمې څه چل شوی دی. ګل مرجانې چې یو ځل بیا د مقبرې لوري ته وکتل نو داسې محسوسه کړه لکه چې سید آغا د مړو په خنداګانو کې ورک شوي وي. په درنو قدمونو خیمې ته راورسېده او بیا چې د لاټین په تته رڼا کې په وږمې راښکته شوه نو وږمې ورو غوندې سترګې وغړولې او دومره قدرې وویل مورې بابا به مې کله راځي؟ هغې وږمه څو ځله ښکل کړه. سترګې د اوښکو راډکې شوې او څه ځواب ته یې خوله جوړوله چې د خیمې نه بهر یې د سید آغا خندا واورېده. هغې په وارخطايي کې شاته وکتل او چې بیا یې مخ وږمې ته راګرځولو نو د وږمې سترګې وازې پاتې شوې وې لکه چې د خپل نالیدلي پلار د راتلو لار ته ګوري. ته رانغلې زه د ستا په انتظار وم. زه د ستا په انتظار وم. په کاکو کې مې ارمان شو سترګې